الرحيم واستدلوا على كونه تعالى عالما بوجوه واستدلوا دي علماء جمهور علماء استدلال کړي علا په دې خبره باندې علا كونه تعالی په کون د الله تعالی باندې عالما یعنی استدلال دو کړي په دې خبره باندې چې الله تعالی عالم دی بوجوه په څو وجوه سره په څو دلایل سره نو بعضی یو وړو کې ډلې د حکماو خو د الله تعالی نه نفي د علم کوله نو جمهور خو د اثبات د علم قائل دي نو هغوی دلایل نقل کوي د هغوی دلایل نقل کوي اول دلیل دا دی حاصل یې دا د متوجه شي په طرز د قیاس اقترانی حملی سره ده په طرز د قیاس اقترانی حملی داسې علم صفت کمال د موجود ده من حيث انه موجود علم صفت کمال د موجود ده من حيث انه موجود دا صغرا او هر کمال د موجود من حيث انه موجود د هغه اتصاف د الله تعالی په دې کمال سره دا واجب دی نو نتیجه ورکوي چې اتصاف د الله تعالی په علم سره دا واجب دی پوه شوې علم صفت کمال د موجود ده صفت کمال د موجود ده خو من حيث انه موجود څه معنی یعنی د علم صفت کمال د موجود ده د دې حیثیت نه چې دا موجود ده د بل کوم حیثیت نه مثلا د دې حیثیت نه چې دا ممکن دی په دې باندې پوهیږي دا صغرا شو او کم صفت کمال د موجود چې وي د هغه ثبوت واجب تعالی ته چی دی دا ضروری دی نو ثبوت د علم واجب تعالی ته چی دی ضروری دی پوه شو ان شاء الله ها صغرا تراشه صغرا کې دوه خبرې دي متوجه شيخه صغرا کې دوه خبرې دي یو دا چې علم صفت کمال ده او بل دا چې د علم صفت کمال د موجود ده یو دا چې علم صفت کمال ده او بل دا چې صفت کمال د چا ده د موجود ده خو علم ولی صفت د کمال ده یو وجه خو مشهوره ده ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې صفت کمال هغه صفت ده چې ضد د باعث د نقصان وي په موصوف کې نو ضد د علم څه شی دی جهل باعث د نقصان دی په موصوف کې کنه جهل چې دی کنه هر څوک مړه که مسلمان دی او که کافر دی که هوښیار دی او که کم عقل دی جهالت چې دی کنه دا بد ګڼي نقصان یې ګڼي که نه ګڼي نو ځکه علم صفت کمال دی دا یوه وجه دویمه وجه چې ولې علم صفت کمال دی وایي ځکه علم مدار د امتیاز بین النفع والضرر ده یو علم مدار د ایجاد او د خلق او د تکوین ده علم مدار د امتیاز بین النفع والضرر ده هغه اشیاء چې هغه مضر دي هغه اشیاء چې هغه نافعه دي د هغو ترمنځ دا فرق کول په چا سره راځي مړه خو ته په دې باندې پوهېږي چې دغه چا اسکل چې دي که نه دا مضر نه دی دا نافع ده او زهر څه شی دی د دې اسکل څه شی دی نو خو دا خو په علم سره دا امتیاز راځي که نه چې ته خو پوه شي که نه چې دا پیاله ده دا چای دی او دا چی دی دا زهر دی پوهېږي دغه شان علم مدار د خلق او د تکوین دی وکنه الله پاک چې په ممکناتو باندې علم درلودو نو ځکه ممکنات ایجاد وکړو کنه بغیر د علم نه خلق او تکوین کیږي بغیر د علم نه خلق او تکوین کیږي یا عام طور باندې د دنیا کې راوخله دا مجازي خلق او مجازي ایجاد راوخله یو ترکان چې یو کټ ایجادي یو ترکان چې یو الماری ایجادي د دې مدار څه شی دی علم دی کنه پوهېږي او چې علم نه نو دا کولی شي نه نو ګوره مونږ ویلې چې صغرا کې دوه خبرې دي یو دا چې علم صفت کمال ده بل دا چې صفت کمال د موجود ده صفت کمال ولې ده په دې دوه خبرې دوه دلیل ویلې یو دا چې ضد د باعث نقصان دی په موصوف کې او صفت کمال هم وایي هغه صفت ته چې ضد د باعث نقصان په موصوف کې په ایمان مې پوهېږي یو دویم دا علم چې دی دا مدار د ایجاد او د تکوین ده علم مدار د امتیاز بین النفع والضرر ده او مدار د امتیاز بین النفع والضرر مدار د ایجاد او مدار د تکوین دا صفت د کمالی ولې هغې ته خلک صفت د کمال وایي که نه وایي ولا ډېر هوښیار سړی دی یاره څه ناشنا المارۍ جوړه کړې ده ولا ډېر هوښیار سړی دی څه ناشنا موټر یې جوړ کړی دی په دې باندې پوهېږي نو یو جز د صغرا خو ثابت شو که نه چې علم صفت د کمال ده دویم جز علم صفت د کمال ده خو صفت د کمال د موجود ده د معدوم نه ده یعنی علم صفت کمال د معدوم نه ده علم صفت کمال د چا ده موجود ده ولې ګوره هلکه علم صفت کمال د موجود دی ولې علم صفت کمال د معدوم نه دی ځکه چې صفت د معدوم دا معدومي صفت د معدوم څه وي
معدومي او علم چې دا معدوم کېدلی نسی ولې ځکه علم مرتب علیه د آثار نفس الامریو ده علم څه شی دی شابسي دغه امتیاز بین النفع والضرر دغه ایجاد چې موږ اوس دا مثالونه ویلې دا آثار نفس الامریه دي که نه دي دا په چا باندې مرتب دي علم چې علم نه دا کېږي ته چې چای او زهر ونه پیژنې نو ته بیا د چای او د زهرو ترمن امتیاز کولی شي ته چې خیاطي او ترکاڼي دي زده نو ته جامې ګنډلی شي ته ایجاد د المارۍ او د کټ کولی شي نو دا مرتب علیه د آثار نفس الامریه شو کنه په یو قید پکې ته ور اضافه که ګوره مرتب علیه د آثار نفس الامریه وجودیه دا پکې وایه علم چې دا معدوم نشي کېدلی ولې ځکه معدوم چې علم موجود دی ځکه علم مرتب علیه د آثار نفس الامریه وجودیه ده او مرتب علیه د آثار نفس الامریه وجودیه هغه خامخا شوی موجودی هغه خامخا شوی موجودی وجودیه پکې وایه ځکه کله کله آثار نفس الامریه عدمیه هغه په معدوم باندې مرتب کیږي هلکه نن مدرسه کې سبق نشته ولې ملا صاحب نشته ملا صاحب نشته عدم دی کنه هغه د اثر ور باندې مرتب شو کنه چې سبق نشته خدا اثر عدمی ده خدا اثر کوم اثر ده پوهیږي ان شاء الله یعنی که ته وایې چې کله کله خو په معدوم باندې آثار مرتب کیږي معدوم باندې کوم آثار مرتب کیږي آثار عدمیه کنه او په علم باندې کوم آثار مرتب دي آثار نفس الامریه وجودیه دا یو قید پکې اضافه کوي فایده باندې پوه شوې نو څنګه ثابته شوه کنه چې علم صفت کمال د چا دی موجود دی ترازه اول وجدا د چې ان العلم صفت کمال دا صفت د کمال الموجود د چا ده د موجود د صفت د کمال د چا ده بما هو موجود سمانه من حيث انه موجود من حيث انه دا دفعه یو وهم ده چې لکه ما ته وګوره زمونم چې علم صفت کمال د موجود ده خو صفت کمال د موجود به وي د دې حیثیت نه چې دا موجود ممکن ده د دې حیثیت نه چې دا موجود څه شی دی ولې ممکن ده ولې ځکه علم مدار د نفع ځکه علم مدار د امتیاز بین النفع والضرر ده او دغه نفع او ضرر ته څوک محتاج دي ممکن محتاج دی کنه نو علم به صفت کمال د موجود وي منم خو صفت کمال د موجود به وي من حيث انه ممکن لا من حيث انه موجود ولې پوښ ور باندې ها و چې کله علم صفت کمال د موجود من حيث انه ممکن شو نو بیا خو ثبوت الله ته نشته کنه ځکه الله خو ممکن نه دی کنه الله څه شی نه واجب دی پوښ ور باندې نو شارح قاضي چې د دفع د وهم وکوله چې نه علم صفت کمال د موجود من حيث انه موجود ده لا من حيث انه ممکن ده ولې ځکه علم کمدار د امتیاز بین النفع والضرر ده نو نفع او ضرر خو الته مدار د ایجاد او د تکوین هم دی کنه مدار د ایجاد او د چا دی او ایجاد او تکوین حقیقی الله نه بغیر بل څوک کولی شي نه نو ځکه دا صفت کمال د موجود من حيث انه موجودون ده ٹھیک ده ان شاء الله صغرا ثابت ان الخير خرازه کبرا ته وكل كمال له او ارغ صفت کمال د موجود له ضمیر چاته راځي را ار صفت کمال د موجود یجب اتصافه تعالی واجب د موصوفاله د الله تعالی به بدق كل كمال سره 50 سره كل كمال سره دا کبرا شو کنه خو راځه اذ هو اصل الموجودات دا دلیل د کبرا ده دا دلیل د چا ده کبرا ده ما ته وګورئ دلیل صورت د دلیل داسې دی صورت د دلیل چې دا په طرز د قیاس استثنایی وضعی سره ده په طرز د قیاس استثنایی اعوذ بالله ودوي په طرز د قیاس استثنایی وضعی سره ده صورت د دلیل داسې ګوره ک الله تعالی چیرته اصل د موجودات وی نو اتصاف د الله تعالی په هر صفت کمال سره به ضروری وي لو كان الواجب تعالى اصل الموجودات لكان اتصافه تعالى بكل صفة كمال ضروري دا سوایا پوښوي ک الله تعالی چیرته اصل د موجودات وی نو اتصاف د الله تعالی په هر صفت کمال سره ضروری وي ملازمه تراشه چې الله تعالی اصل د موجودات شي نو بیا ول اتصاف په هر صفت کمال د موجود سره دا ضروری دی وای ځکه که چیرته اتصاف په هر صفت کمال سره ونشي نو یا بیا به علت دا یا مساوی شي د معلول سره او یا به ادنا شي د چانه د معلول نه ولې الله تعالی چې د علت ته کنه اصل د موجودات شي وي علتي اوس کو په دې علت کې دا کل صفت کمال را نشي کنه
کل صفت کمال را نشي. نو بعضی خو په دې موجوداتو نورو کې هم شته کنه، نو یا مساوات راځي د دې نورو موجوداتو سره د علت، او دا نور موجودات معلولات دي کنه، او یا شی راځي یا به د علت ادنا شي کنه، کاغه کې صفات ډیر شي او د کې کم شي، یا کدوالو کې یو برابر شي. ټیک دی کنه. مساوات د علت هم د معلوم سره نه وي، او دناعت د علت خو ښکاره خبر ده چې د معلوم نه ښکته نه وي، بلکې علت چې دا اقوا وي د چا نه هو کنه. علت مؤثر دی په وجود د معلول کې، نو ځکه اقوا دی کنه. وجود د معلول د چا د طرف نه دی؟ د علت د طرف نه ده. په ایمان یې پوهېږي ملازمه ثابته شو کنه. حقیقت د مقدم الله تعالی څنګه اصل د موجوداتو ده؟ الله تعالی څنګه اصل د موجوداتو ده؟ وایي ځکه ما ته وګوره، موجودات بعضی چې دي کنه هغه قایم بغیر هادي لکه اعراض، هغه قایم دي تر خپل موضوعاتو پورې کنه. یو بعضی چې دي دا قایم بذاتی هادي او وجود زائد دی په ذات باندې، خو انفکاک د وجود ورنه کیږي، انفکاک د وجود ورنه، لکه موالید ثلاثه، حیوانات، نباتات، جمادات، دا ممکنات دي، جواهر دي کنه، قایم بذاتی هادي، وجود زائد دی کنه. ولی وجود د ممکن په ذات د ممکن باندې زائد دی، وجود من الله دی کنه. خو انفکاک د وجود ورنه کیږي نه کیږي، ولی عدم ور باندې راځي کنه راځي، انسان یې مړ شي. ټیک دی کنه. دوه قسم شو. دریم بعضی چې دي موجودات قایم بذاتها دي، وجود زائد دی په خپل ذات باندې، خو انفکاک د وجود ورنه نه کیږي، لکه عقول او افلاک عند الحکما، لکه عقول عالیه او افلاک د چا په نسبانه او کنه غي باندې عدم نه راځي کنه، د حکما په نسبانه غټ شي دي، قدیم دي. دا څو قسمه شو؟ درې. او بعضی داسې دي چې هغه قایم بذاته دی او وجود یې زائد نه دی په ذات باندې، بلکې وجود یې عین دی د ذات سره، وجود یې مستفاد من الغیر نه ده چې هغه واجب تعالی ده. نو په ایمان باندې څلورو کې کم یو قوي شو او کنه چې وجود یې مستفاد من الغیر نه وي بلکې وجود یې ذاتی وي، نو ځکه الله تعالی اصل د چا شو؟ نو ملازمه مخکې ثابته وه او حقیقت د مقدم ثابت شو. نو خو پته ولګېده کنه که الله تعالی اصل د موجودات وي نو اتصاب د الله تعالی په هر صفت کمال سره ضروری دی، نو اتصاب د الله تعالی په علم سره ضروری دی. ثابت شو. اذ هو ذکر الله تعالی اصل د موجوداتو نه. دا یو دلیل. وثانی دویم دلیل دا دی، دویم دلیل اثر دی ما ته ګوره، دا ممکنات چې مونږ ګورو کنه دا په داسې منافع او په داسې حکمتونو باندې مشتمل دي چې عقل کله دی منافع ته وګوري او دی حکمتونو ته وګوري، نو عقل په خپل باندې حکم کوي چې د دې صانع چې دی کنه دا موصوف بالعلم ده، یعنی صانع اولا په دې باندې علم راغلی او دا غي نه بعد بیا دا ایجاد کړی دي، دا غي نه بعد بیا ایجاد کړی دي. په دې باندې پوه شوي؟ ځکه د جاهل نه چې علم ولا ثابت نه وي، د دومره لوی عالم په دغه طرز عجیبه سره خلق کېدی سي وکنه. ګورئ څومره انسانان چې دي کنه د دنیا کې په میلیارډونو انسانان مړه شوي او په میلیارډونو را روان دي، چېرته هم دوه انسانان په یو شکل نه دي. داسې خلق بغیر د علم نه کېږي. په مړه انسانان خو لا څه کوي چې په دې دنیا کې په میلیارډونو نه د میلیارډونو نه اخواته ټریلیون دی که چی دی، ټریلیون دی کنه، په ټریلیونو تیږې دي، دوه تیږې په یو شکل نه دي. زه وګوره په دې خوال کې دوه تیږې په یو شکل باندې پیدا کړه. نو دا دې ته چې سړی وګوري نو عقل په خپله باندې حکم کوي، عقل سلیم په دې باندې حکم کوي چې د دې موجد چې دی که نه اولا په دې باندې علم راغلی، د هغې نه بعد بیا ایجاد کړی دی. ټیک دغه شان په میلیارډونو انسانان چې دي د دې دوه انسانانو د ګوتو دغه نقشه چې دا یو نه ده، ده هر ګوته چې لګوي د دې هر یو انسان د ګوتو بیله بیله نقشه ده. په دې باندې ورسېدي نو دا عقل په خپله باندې وایي چې دقسې شي موجد او صانع او خالق اولا په دې باندې علم راغلی او د هغې نه بعد بیا شی کړي دا پیدا کړي. نو په علم ثابت شو که نه، نو چې علم په غیر باندې ثابت شو نو علم په ذات باندې ثابتېږي، ځکه علم بالغیر دا موقوف علیه، دا موقوف دی تر چا پورې؟ تر علم بذات پورې. سر خلاصېږي انشاء. وثاني دویمه وجه هغه احتمال لري ممکناتو د علی حکم، د حکمت جمع ده. په داسې حکمتونو مصالح د مصلحت جمع د فایدې ته وایي، مصالح منافع حکم ټول یو شی تقریبا. بحیث په دې شان سره یجزم العقل چې عقل حکم کوي بالنظر الیها، په نظر سره د منافع ته یا په نظر سره د ممکناتو ته، په څه باندې حکم کوي؟ بوجوب اتصاف صانعها، په دې خبره باندې چې صانع د ممکناتو موصوف دی بالعلم، په چا سره؟ په علم، په حکمت او په قدرت سره، علی اکمل وجه، په کامله وجه، علی اتم تفصیل، په تمام تفصیل سره، یعنی په تمام تفصیل د ممکناتو باندې علم لري. په دې ورسېد ان شاء الله. والثالث ما ته وګوره دا دریمه وجه ده، دریم استدلال دی.
دریم استدلال دا دی حاصل یې دا ده د دې استدلال د دې دلیل هغه صورت بیا وروسته وایو خو د تشریح کوو یو وارې د دې دلیل تشریح یو وارې کوو د هغې نه بعد بیا هغه حاصل صورت وایو ښه داسې ووایه دې دلیل کې شارح قاضي دا خبرې کوي وایي علم حقیقتا عبارت دی د چا نه د ما به الانکشاف نه حقیقت د علم څه دی ما هغه شی به چې په سبب د سره الانکشاف وضاحت د شي راځي وضاحت د شي په څه سره راځي په علم سره راځي نو حقیقت د علم ما به الانکشاف ده په دې باندې خو پوه شوي او دغه انکشاف دا بیا موقوف نه تر امرینو پورې تر چا پورې دا انکشاف د معلوم چې راځي کنه دا موقوف دی تر چا پورې تر امرینو پورې دوه شرط ورته وای امرین ورته وای هر بلا چې ورته وای یو شرط او یو امر دا ده چې دا عالم به مجردی مادي به نه وي یعنی نه به ماده وي لکه حیوله نه به مرکبی د مادې نه لکه جسم طبعي او نه به حالي په ماده کې لکه صورت جسمي ولی ځکه مادي چې دا ظلمانی دی په هغې کې استعداد د علم نشته په هغې کې استعداد د علم بدن کې استعداد د علم شته چې روح نه په بدن کې استعداد د علم شته کوی نو چې بیا کله روح د بدن نه وځي نو بیا د علم راشي کنه چې کله روح د بدن نه وځي نو بیا مړی ته بدن ته علم راځي نه نو ګوره دغه ما به الانکشاف ته وایي حقیقتا علم او انکشاف چې دا موقوف دی تر امرینو پورې یو څه شی دی شابس یو دا چې د عالم به مجردي مادي به نه وي ولې ځکه مادي ظلمانی دی په هغې کې استعداد د علم نشته یو دویم شرط شارح قاضي ذکر کړی دا شرط شارح قاضي نه ذکر کړی دا اولا دویم شرط د انکشاف هغه شی دی حضور المعلوم عند العالم سمې ولې شابس حضور د معلوم عند العالم حاضرېدل د معلوم عند العالم چې معلوم عند العالم حاضر نه وي نو بیا خو تعلق د علم تر معدومه پورې راځي بیا خو تعلق د علم تر چا پورې راځي تر معدومه پورې تعلق د علم معدوم پورې راتلی سي نه علم فرع د وجود ده کنه پوهیږي ان شاء الله سر په خلاصیږي بیا دغه دویم شرط چې دا حضور المعلوم عند العالم ده دا بیا موقوف دی تر امرینو پورې دا دویم شرط بیا تر موقوف دی تر چا پورې امرینو پورې یو دا ده چې دا عالم به موجود وي بالفعل یعنی دا حضور د معلوم عند العالم موقوف دی تر امرینو پورې یو دا ده چې دغه عالم به موجود وي بالفعل اولی ځکه که عالم موجود بالفعل نه وي عالم موجود بالقوه وي نو موجود بالقوه خو معدوم وي کنه موجود بالقوه چی وي او کنه موجود بالقوه معدوم وي بالفعل موجود بالقوه معدوم وي بالفعل نو چې کله معدوم شو نو بیا حضور د معلوم عند العالم کیږي حضور د معلوم موجود عند المعدوم کیږي نه او دویم شرط دا دی چې دا وجود د عالم با لنفسه وي وجود د عالم بچي وي لنفسه به وي لغیره به نه وي لکه د عرض وجود ولې که چیرته د عالم وجود د عالم دا لغیره شي نو بیا خو حضور یعنی عرض شي کنه د عالم نو بیا خو حضور د دې معلوم عند موضوع العرض کیږي کنه او کنه چې کله وجود لنفسه نشو بلکې وجود لغیره شو یعنی عرض شو د عالم نو بیا خو حضور د معلوم دی عالم ته نه کیږي حضور د عالم کیږي موضوع د عالم ته محل د عالم ته او خبره څه شي ده او په انکشاف کې شرط څه شي ده حضور د معلوم عند العالم په ایمان په پوښوي ها نو راشه انکشاف علم حقیقتا عبارت دی د ما به الانکشاف نه انکشاف مشروط به شرطین ده یو دا چې د عالم به مجردي بل دا چې د حضور د معلوم عند العالم بیا د حضور د معلوم عند العالم دا مشروط تر شرطینو پورې نو خو بهرحال دا خبره ثابته شو کنه چې د انکشاف د لپاره څو شرط دي دوه شرط دي او دا دواړه په الله کې شته الله پاک مجردم دی مادي نه دی او حضور د معلوم عند العالم هم شته ولې ځکه حضور د معلوم عند العالم دا مشروط تر چا پورې تر دوه شرطونو پورې یو دا چې عالم به موجود بالفعل الله موجود بالفعل بل دا وجود به لنفسه وجود د الله لنفسه پوه شوې کنه تشریح وشوه اوس راشه صورت د دلیل وایا صورت د دلیل داسې نه که چیرته الله تعالی لره علم ثابت نشي نو بیا به لازم شي تخلف د دایر د مدار نه تخلف د دایر د چانه د مدار نه دایر چې دی علم دی مدار هغه حضور المعلوم عند العالم ده او څه شی دی
تجرد ده څه شی ده بیا د حضور المعلوم عند العلم تر دوه شرطونو پورې ده نو بالواسطه غم مدار شوخه بالواسطه غم شي شو مدار شو الکه څه لازمه ده ک الله تعالی لپاره علم ثابت نشي نو بیا به لازم شي تخلف د دایر د مدار نه وای ځکه مدار په الله کې شته کنه چې تجرد ده چې هغه وجود فعلی ده چې هغه وجود لنفسه ده دا شته کنه شته په الله کې نو چې علم رانه شي او تخلف د دایر د مدار نشه کنه شو تخلف د دایر د مدار نشو کنه په دې باندې سری سر په خلاصيږي مر چې ده کنه دا مدار د دې زوء ده او چې کله وریزم نوي او ورزي او مر را ختلې وي نو دا کېدای شي چې زوء دي نوي دا کېدای شي ځکه بیا تخلف د دایر د چا ناراضي مدار ناراضي نو دلته هم داسې دی په ایمانی وای چې شرح صدرم په وشو په ځل کې په پوښوي والثالث دا دی چې ان حقیقت د علم ما به الانکشاف دی خدا انکشاف په څه سره به حضور المعدوم لديه عند العالم لديه څه معنا لدا په معنا د عند سره ضمیر عالم تراجی نه د انکشاف هغه دوه شرطونو کې یو شرط ذکر کړی دی او وذالک او دغه حضور د معلوم لديه دا حضور د معلوم لديه څو شرط و بیا د حضور د معلوم عند العالم څو شرط و دوه ګوره وذالک دا حضور د معلوم لديه لوجوده بالفعل لنفسه لوجد وجود د عالم نه بالفعل لنفسه سمانا دو شرط وکنه یو وجود بالفعل عالم به بالفعل موجودی او بل دا چې دا وجود به هغه نبی ویل کنه او هو سبحانه وتعالى الله جل جلاله في اقصى مراتب الفعليه فعلى مراتب د فعلیت او د موجودیت لنفسه کده یعنی وجود لنفسه په اعلی مرتبه کده او فعلیت په اعلی مرتبه کده نو دا شرطونه د حضور المعلوم عند العالم شو کنه دا پکې راغی یو پکې د خارج نه و چې عالم بچي وي مجرد به هغه خوشته اخو مسلم دی ښه التجرد خو شی دی اخو مسلم دی هغه ځکه کما بیناه لکه دا مونږ بیانو چیرته بیانو لکه دا مونږ بیان ک چې الله تعالی چې په اعلی مرتبه د فعلیت او د موجودیت لنفسي کې چیرته بیان کو ما ته وګوره چیرته کرامونه ما ته وګوره دا لمونږ ویلې نه دی دا روسو شرح کې را روان ده دا روسو چیرته را روان ده من خو شرح لګ ویلې کنه مخکې خو منهیه تراکی وتیو دا روسو په شرح کې را روان ده خو ګوره د ماضی صيغه راوړي ما ته نه ویل خو د بیان کړي دی ولی ځکه دا حاشیه منهیه چې دا د شرح نروسو په نظر ثانی کې لیکل شوی دی په ایمان او توجیه باندې پوښوي بیاننا کې دلته د ماضی د صيغه دراوړلو باندې پوښوي دا خو حاشیه منهیه ده کنه کما بیانناه حاشیه منهیه کې راغلی او دا خبر روسو د پچا کې کړي ده نو کار خبر ده چې شرح په منهیه باندې چی ده مخکې ده نو ځکه ایراد د صيغه د ماضی چی شو صحیح شو په ایمان وې اوس راشه مولا صاحب دا خبره خو ختم شوخه چې الله تعالی لر علم ثابت دی دا خو ثابت شو چې الله تعالی لر علم ستا اوس هغه خبره کوم چې مونږه شرح کې اختلاف کړی دی چې دا علم کم قسم علم دی حضوري دی که حصولي دی او قبل شي دی اما غدر ته بیان آسان دی ګورو لیکن دغه مثبتین لکنهم سمانه دا مثبتین د علم دا څوک چې الله تعالی علم ثابتي دوی بیا اختلاف کړی دی په دې کې چې علم د الله تعالی لغیره یعنی علم د الله تعالی په غیر باندې یا حصولی دا یا شی دی حضوري دی ولی د لغیره کې احتراز وکړه چانه علم د الله تعالی نه بذاته باندې ځکه علم په خپل ذات باندې دا شی دی حضوري دی علم په خپل ذات باندې شی دی حضوري دی اختلاف په چا کې ده په علم بالممکناتو کې ده اختلاف په چا کې ده نو دغه علم د الله تعالی یا به حصولی وي یا به چی وي حضوري به وي حضوري پیجندل کنه علم عبارت د حضور المعلوم عند العالم نه کنه دا حضور به یا بغیر د واسطې د صورت نه وي نو دا علم حضوري او یا به په واسطې د صورت سره وي نو دا علم حصولي فذهب ارسطو واتباعه او د اتباع كشيخ لکه ابن سینا او دغه شان افلاطون هغه ور سره کده شیخ فارابي ټیک دی کنه او دغه شان ونقل عن افلاطون ايضا او د افلاطون منقول دي چې انه حصولي چې دا علم شی دی یا به توسط الصوره واسطه چا سره دی صورت سره دی خو بیا اختلاف دی بیا پکې اختلاف دی چې ارسطو او شیخین وای چې دا صور قائم دي تر ذات الله تعالی پورې او افلاطون وای چې دا صور قائم دي تر ذی صورو پورې تر چا پورې پرون مو ویلی کنه وذهب الاشراقيون او اشراقيين بیا څه وایي هغه دې تذهب کړي چې لا انه حضوري چې علم د الله تعالی په ممکناتو شي دی
وهو الحق او دا کون العلم حضوري انداز شي دی حقم دی کما بیناه دا توجیه ما درته وکوله دی ویل کما چې بیان کو موږ دا ویل نه دی په شرح کې دا خبره کړي خا چې حق دار چې علم کم علم دی خدا تعلیق د منهیه چې دی کنه دا خو د شرح نه رسو دی نو ځکه ایراد د صيغه د ماضی چی دی لاندې ګوره عبید الله مولوی صاحب لیکلی وجواب هذه الحواله قد بیناه فی الحاشیه جواب د دې حواله په حاشیه کې ما بیان کړی تاسو خدا نه خواسته خدا نه خواسته او خدا نه خواسته که تاسو کتلی نو البته عبید الله مولوی صاحب هم دا خبره ده د بینا د صيغه درول لپاره دا توجیه کړی ده والمتکلمون على قولین خراشه متکلمین سوی متکلم بیا دوه ډلې دي متکلمین وایي چې علم یا اضافت ده یعنی عین نسبت ده او یا چې دا عین نسبت اضافت نه ده بلکې دا یو صفت حقیقیه ده خو مستلزم ده اضافت لره ٹھیک ده کنه قیل چې دا اضافت ده وقیل انه صفت ذات اضافت یعنی یو صفت حقیقی ده خو مستلزم ده چا لره نسبت لره ٹھیک ده کنه ما ته وګوره اوس په متکلمینو باندې اشکال پیدا کیږي چې کله اضافت شو نو اضافت خو بیا نسبت ته نو نسبت طرفین غواړي کنه غواړي طرفین غواړي کنه نو که چیرته علم د الله تعالی په خپل ذات باندې راشي نو بیا خو تعدد راځي کنه په ذات د الله تعالی کې پرون مو ویلې کنه نو دی وی ويکفي التغایر الاعتباری مړه په تغایر اعتباری په اضافت کې شي ده ذات د الله تعالی من حيث انه عالم مغیر ده من حيث انه معلوم نام دا کافی ده په دې باندې رسید ان شاء الله ويكفي کافی ده التغایر الاعتباری څه شي تغایر اعتباری فی علمه په علم د الله تعالی کې بذاته په خپل ذات باندې چې علم ممکناتو کې خو مشکل نشته الته خو طرفین دو دي کنه یو الله دی بل ممکنات دي خو علم په خپل ذات کې دا مشکل پیدا کیږي وسيجيء ما عليهم وسيجيء رابشي ما اغرد عليهم چې په دې قائلینو د حصولیت د علم باندې د عليهم ضمیر متکلمین تند راځي د عليهم ضمیر چاته دی هغه خلکو ته چې هغه علم د الله تعالی په ممکناتو باندې شي دی حصولی دی ان شاء الله تعالی په شرح کې اوس ما ته وګورئ په یو خبره باندې ځان پوي کی متکلمین وای اشراقیین وای چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوری ده او افلاطو رسونه او د اتباع وای چې نه علم د الله تعالی چې په ممکناتو باندې حصولی ده او متکلمین وای چې نه علم یا اضافت ده او یا صفت ذات اضافت ده په یو خبره باندې ځان پوي کی خنو د متکلمینو په نسبت باندې د علم حصولی شو که حضوری شو یوم نشو کنه مولا صاحب خو یوم نشو وکنه ویا حصولی ده لکه افلاطون و مماچی وی او یا چې ده حضوری ده لکه اشراقیین چی وی او یا چې ده اضافت یا ذات صفت ذات و اضافتین ده نو د متکلمینو په نسبت باندې چی شو د متکلمینو په نسبت باندې خو نه حصولی شو او نه چی شو یاد ساتئ مت وګوره دا تقسیم د علم چې کیږي کنه حصولی او حضوری ته دا کله چې علم عبارت شي د حضور المعلوم عند العالمنا د چانه حضور المعلوم عند العالمنا او د متکلمینو په نسبت باندې علم عبارت ته د حالت ادراکی نه د متکلمینو په نسبت باندې علم د حالت ادراکی نه عبارت ته حالت ادراکی حضوری او حصولی ته نه تقسیمیږي ویږي ان شاء الله پوښوي د متکلمینو په نسبت باندې علم د څه نه عبارت ته حالت او حالت ادراکی نه تقسیمیږي حضور المعلوم عند العالم سرم په خلاص ان شاء الله زبش ان شاء الله وکنه څوک اشکال د چې متکلمین په نسبت باندې خو نه حصولی شو نه حضوری شو نو اخر چی شو ورته متکلمین په نسبت باندې علم حالت ادراکی نه عبارت ده او تقسیم د علم چې حصولی حضوری تکیږي کله چې علم عبارت شي د حضور المعلوم عند العالم نه نو متکلمین د تقسیم د علم حصولی او حضوری تقایل نه دي په دې باندې پوښوي ما ته وګورئ د دې نظیر داسې ده شیشه ستا چا سره نشته درکې شوقیان دا څنو والا خو باید چې شیشې وګرځي دا معلوم شو کنه ما ته وګورئ په محسوساتو کې د دې مثال داسې دی خدای پاکه شیشم نشو خلاصوي د پینډۍ نه راتلم پېښور ته د بکسه کې ناست وم مخکې سیټ کې سبایي وختي و خوب راته اول خو د ډریور خوب ته نه پرېښودم بیا ما ته خوب راځي خبرې کوه که نه خبرې وی را سره کوه نو هغه ګپ هم لګوه اخر کې چې پېښور کې وتمه دا دروازه مې نه شوه خلاصولی دا نه
دا مې نشو خلاصوه داسې رانږدې شو وایي د آخرې زمانې پیغمبرانو مړه دروازه هم نشي خلاصولی وایي د آخرې زمانې پیغمبرانو مړه وایي دروازې هم نشي خلاصولی د ګاډو دغه حال دی ستاسې ما ته وګوره د دې مثال داسې د علم حالت ادراکي دی حضور المعلوم عند العالم دی حاضر عند المدرک دی تعریف کې مختلف تعریفات کیږي په محسوساتو کې د دې نظیر داسې نه شیشه کې ځان ته وکتل څوک چې وایي علم عبارت دی د حاضر عند المدرک نه دقه صورت و علم دی په محسوساتو کې دا حاضر عند المدرک دی که نه دا صورت وایي چې دی پوهېږي په محسوساتو کې څوک چې وایي کنه علم عبارت دی د حضور المعلوم عند العالم نه دا حضور د دې صورت په دې دا حضور د دې معلوم په دې شیشه کې دا حضور علم دی دا حضور چیه دی دا حضور د معنا مصدری چیه ده پوهېږي انشاءالله او متکلمین وایي چې علم عبارت دی د چا نه حالت ادراکي نه هغه وایي چې کله حضور د معلوم وشو چې شیشه کې دی وکړ دا ځان باندې ګوتې کله وایي خو یو حالت راشي که نه یو حالت تا ته عارض شي که عارض نشي خپل ځان دې ولیدلو دغه حالت و علم دی په ایمان پې پوهېږي اوس پوه شئ محمد مولوي صاحب بعضې وایي چې حاضر عند المدرک دغه صورت بعضې وایي حضور المعلوم عند العالم دا حضور دا معنا مصدري او بعضې وایي چې حالت ادراکي چې کله تا وکته که نه حضور د معلوم عند العالم وشه نو دلته یو حالت تا ته عارضېږي چې هغه حالت ادراکي دی چې د هغې نه بعد بیا ته څه شی کوې اثر مرتب کوې که نه څه کوې هغه د اثر مرتب کول څه شی دي خو یا په ځان ګوتې متې والي یا مثلا پګړۍ باندې لږ اخوا دې خوا که نه دا وایي علم دی متکلمین وایي اوس هم چې نه پوهېږئ نو دې ته څه وایي نه نه ورکې نه وایم دې ته بل څه وایي ښه ورسېد انشاءالله یوه خبره پاتې شوه دا اشراقي او مشایي او متکلم او صوفي دا خو پېژنئ که نه ما ته وګورئ یا به اثبات د مدعا عالم به خالی نه وي عالم به خالی نه وي یا به اثبات د مدعا کوي په دلیل سره په عقل سره او یا به اثبات د مدعا کوي په کشف سره په چا سره کشف سره که اثبات د مدعا یې کوله په دلیل سره که نه په عقل سره یا به تابع د دین سماوي وي او یا به تابع د دین سماوي نه وي که تابع د دین سماوي وو دې ته متکلم وي او که تابع د دین سماوي نه وو دا مشایي دا څه شی مشایي زه شو او که چیرته اثبات د مدعا یې کوله په چا سره په کشف سره یا به تابع د دین سماوي وي یا به نه وي که وو صوفي که نه وو مشایي که نه وو څه شی اشراقي خدایا که نه وو څه شی اشراقي پوه شو ورباندې دا عامو کتابونو کې داسې وجه د حصر او داسې تعریف ذکر کیږي خو زما په ذهن کې به دا اشکال و چې دغه اشراقي چې دی که نه دا چې تابع د دین سماوي نه شو نو دی څنګه اثبات د مدعا په کشف سره کوي په دې ورسېدې نه نو ما خدای حاضر او ناظر دی چې د خپل ځان نه مې پکې دا خبره اضافه کړې وه خدای حاضر او ناظر دی ما داسې ویلي چې یا به اثبات د مدعا کوي په چا سره په کشف سره دا معنا چې دی به دعوه د کشف کوي عین داسې نه چې دی به څه کوي که واقع کې کشف یې او که نه وي خو دعوه د چا به کوي د کشف کوي نو چې دعوه د کشف یې کوله یا به تابع د دین سماوي وي صوفي او یا به تابع د دین سماوي نه وي اشراقي اما قو چې بیا د کندي حاشیه کې د عبیدالله مولوي صاحب په حاشیه کې مې پیدا کړ همدقسې بیا لیکلي وو په دې باندې ورسېدې اوس هم شرح صدر وشوه واقع کې کشف یې او که نه خو دی دعوه د چا کوي کشف کوي نو که تابع د دین سماوي و مسلمان نو څه شی صوفي او که تابع د دین سماوي نه و اشراقي پوهېږي انشاءالله نو معلم څو قسمه شو متکلم مشایي صوفي او اشراقي ټیک ده حکما پکې کم شو حکما هم دا مشایین او اشراقین دي حکما څه دي حکما اطلاق په دې مشایین او اشراقین دواړو باندې کیږي خو کله کله بیا فقط په مشایینو باندې اطلاق کیږي دا یاد ساتئ کله کله په دواړو باندې اطلاق کیږي مشایین او اشراقین مجموعي تم شي وي حکما وي خو کله کله بیا فقط په چا باندې اطلاق کیږي
مشاینو باندې ولې ځکه کتابونو کې راځي کنه وای حکما وای چې علم مرکب دی د حیوله او د صورت اسمینه دا د مشاینو رایه ده د اشراقینو رایه نه ده نو الته بیا فقط په چا باندې اطلاق شوی دی دا یاد ساتي دا نقطه به زده شي بس دی کنه سر په خلاص ونیو مشای زده شو